په تیر 1402 کال کې د بلخ په کشندي ولسوالۍ کې د سیلابي اوبو د ذخیره کولو او د وچکالۍ د مخنیوي په موخه د اوبو زیرمه کولو 3 چیک ډیمونو د جوړولو چارې پیل شوې وي. له دغه 3 بندونو څخه به د یو کار په نږدې راتلونکو کې بشپړ شي. پروژه هایی که از طریق خود ریاست انکشاف دهات که اینجا چیز میشه تطبیق میشه 3 پروژه بود که در چکدام‌ها اینجا سروی گردیده بود و از جمله 3 پروژه یک پروژه چکدام که اینجا فعلا شما میبینین عملا کار جریان داره قریب در حالت تکمیل است انشاءالله و دوی دیگه هم زیر دیزاین البته نقشه است و هم کارش پیش رفته رایسته. د کشندي ولسوالۍ مسؤلین وایي دغه واړه بندونه له 3000 څخه تر 9000 متره مکعب اوبو پورې د زیرمه کولو وړتیا لري چې یادو پروژو په بشپړېدو سره به د زرګونو څارویو لپاره د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. از طرف خود امارت اسلامی 3 چکدام در ولسوالی ما در نظر گرفته شده بود. فعلا یکیشان تطبیق شده و از امکان داره که تقریبا 6000 فامیل مواشیشان از استفاده بکنه. در تکمیل شدن این 3 پروژه چکدام تقریبا هزاران خانه بهره‌مند میشه و لگ‌ها مال در اینجا از اینجا آب میخوره و آبای زیرزمینی تقویه میشه و اینجا بسیار مفیدای زیاد داره. بسیار مردم از کی مشکلاتی که با تابستان و با وقت نبود آب فقط برای مردم یک حیات است. له بلې خوا یو شمېر بزګران په لرو پرتو سیمو کې د موسمي ورښتونو او باراني اوبو د مدیریت په برخه کې دغه ذخیروي بندونه مهم ګڼي. از این کار از اینا که انشالله در روی دست گرفتن استقبال میکنیم خدا خیرشون بده و ضمناً ای که امی آب که مثلا آب اضافه است که در چقوری ها و مثلا نمو جایی که ذخیره میشن آب زیرزمینی ما فایده میکنه و مقدار اضافه آب از این ما میتونیم که در مزرعه خود به یک نبات و به یک درخت از او استفاده خوب کنیم که تا باشه که محیط ما آلوده نشه و پاک باشه و همچنان میتونیم که به خاطر استفاده از او با خودمون زراعت ما کم بیش از او استفاده کنیم. از این مردم هم استفاده کرده میتونه و زراعت ما هم استفاده کرده میتونه برای زیر زمین ها که او چا او کم کرده زمین او اگه باشه مردم از این استفاده میکنه از او استفاده نمیکنه این هم برای مردم فایدهش میرسه. همین تو خوبیش هست که ذخیره ها باشه کلک جور میشه ها ذخیره میشه کشتکار ها میشه دهقان ساسوده میشه که نباشه بیتا همین ذخیره باید جور شوه کلک همین ترمیم بگیره زیر کار باشه. په تیر 1402 کال کې په بلخ ولایت کې د اوبو زیرمه کولو 15 چیک ډیمونو د جوړولو چارې پیل شوې وي. د شته اطلاعاتو پر بنسټ د دغه پروژو لګښت شاوخوا 20 میلیون افغانۍ ټاکل شوی.